زنانه او په سر باندې دلته ویښتان نشته دغه د کلیوال ناست هغه ماشومان راونیسه قسم دی درته جاړي یو ځل بیا سلامونه دوستانو الله دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ دا ورور چې موږ سره ناست تاسو ګورئ دا د هغه کلي ملک ده کوم ماشومان چې تاسو په ویډیو کې ولیدل د دې ملک صاحب نه موږ پوښتنې وکړو د دغه کلي مشکلات به تاسو سره موږ وړاندې کړو دا خلک چې واقعیت هغه د خدمت کچه صفر ده دوی خلکو ته واقعیت چې خدمت نه ده شوی یو کورنۍ یو انسان یو څوک چې د سکاک اوبه ونه لري په هغه کور کې هغه کور ته به څه خدمت شوی یا هغه کلی چې اوبه د سکاک اوبه خو لا لرې پرېږده چې د اوداسه اوبه ونه لري هغه ځای ته به څه خدمت شوی ملک صاحب موږ سره راست ده ملک صاحب ستړي مه شئ مننه رئیس صاحب خیر اوسې چې تاسو د راتګ نه چې دونه تکلیف مې اخیستلی ډېره مننه علیزی صاحب قربان شم دغلته تقریبا 1.5 کورنۍ ژوند کوي تاسو ګوره هلته وم که ته اوس ماشومانو بشکیار څه ویډیو هم ترنه وکړله نو دغه کلي ته بالکل دغونه خدمت نه دی شوی چې سړی نه دی اوداسه اوبه نه دی څښاک اوبه د یو شي اوبه هم نشته کلی او ګوره دا لاندې ټول کلی دی خپله یې وینئ نو تاسو راغلی تاسو نه ډېره مننه قربان شم ملک صاحب دلته موږ ته ووایي ښه چې دا 1.5 کورونه دا زه به کیمرامین ته ووایم چې دا کورونه تاسو ته دروښیي دا کورونه دا کلی کتلی شئ تاسې دا کلی ټول اوبه نه لري دغه خلک د سکاک د اوداسه اوبه نه لري ملک صاحب تاسې ما لنډ پوه کړئ ښه دغه نار نه که تاسو ته اوبه راجګې کړو یو څوک مسلمان یي چې تاسو ته وغواړي اوبه راجګې کړي په دې یوه ټانکۍ هلته تاسو ولګېږي یوه دلته یو ورسره پایپ یو ورسره پایپ یو سمرسیبل او څو تختې څومره تختې به تاسو ته کار ورکړي چې دا کلي ته د خلکو ته یو پایپ وغځول شي یاره تختې خو ډېرې هغه کوي داسې وایي چې داسې یو 10 دانې 15 دانې به ورته بس شي 15 تختې 15 تختې چې دوی اخوا دېخوا دواړو ته کار ځکه چې هغې ټانکۍ ته هم کار وکړي دې ته هم وکړي ځکه اخوا هم کلی دی او دا کلی چې دا د دې ټانکۍ نه شي او دا اخوا کلی د دې ټانکۍ نه شي او دوه ټانکۍ پایپ به څومره ولګېږي خو ډېر زیات لګېږي یو 2.5-300 متره به ولګېږي یاره 300 دغسې لګېږي اندازتا له زیات که نه ګوره چې دې ځینه هلته ځي د هغې ځینه دلته راځي خپله څخه معلومېږي هو زیات لګېږي دوستانو ملک صاحب دغه د ناست ده دغه د کلي مشران دي دا بیچارهګان چې نه لري دوی داسې روزګار کاروبار نه لري دا هر څه په خپل سر وکولی شي ښه دلته 1.5 کورونه شاوخوا پراته دي کیمره کې ورته ښکاري 1.5 دي چې داسې هغه کې هاخوا هم پراته دي دا 200 کوره په دې 200 کورو کې چې یو کور کې 3 یا 2 یا 15 نفر وي نو په دغه هر کور کې چې 15 نفر اودس کوي 15 وخته دا ثواب بیا تاسې جمع کوئ دا څومره ثواب کېږي ښه 200,000 به 15 کوي دا څومره کسان کېږي دا ټول زنانه وي زموږ او ستاسو څومره مشکلاتو سره مخ دي نو ملک صاحب دغه د وویل چې دېش 15 تختې لګېږي 300 متره پایپ لګېږي یو سمرسیبل ده دغه مصارف چې هر ورور هر مسلمان په غاړه باندې اخلي نو ان شاء الله تعالی د سره نغلو سراچه ده که نه علیزی صاحب نغلو سراچه ده یوه خبر درته وکړم بد هم درته ښکاره نه شي زنانه او په سر باندې دلته ویښتان نشته دغه د کلیوال ناست دي ولی دې اوبو د هغه نه ګوره دې نیر ماشومان وړي دې نیر ماشومان وړي دي ښکته ځای نه چې رغه کېږي اکثره ښکته ځي خو دغه نزدیک هغه دلته ځي که نه په خدای چې دا زنانه در سره ودرېږي بله ورځ ګوره هلته راغلی که نه چې موږ کومه عریضه وړاندې کړو ګوره دې باندې خبره ډېرې منډې رامنډې شوي دي ډېر هغه شوي یو شی هم موږ نه دی پرېښی که نه ولایت ته دغه اوس د طالبان حکومت چې راغلی د والي صاحب سکتر سره د نوم یې نه دی یادوتو ولایت ته لاړم ولسوالي خبره ده ولسوالي نه دې پوښتنه وکړي چې دا کلی څونه هغه لري په خدای چې دې ښځو سره هغه شي ماشومان هلته هغه ماشومان راونیسه قسم دی درته جاړي دا دی اوس ویډیو هغه که درته وایي نه جاړل نو دا دلته وروره منډې هغه نشه اوبه تروشي دي که اوبه خوږې وي بیا هم صحیح ده
اوبه تروشي دي داسې تروشي دي کنه چې لږ خوله شو هغه کېږي داغ کېږي مالګه داسې مالګه لري جامې په نه مینځل کېږي کنه هم یو ځای هم معنا نه دی پاتې ولکه نه ډاکټر مو سره نه پاتې نه دا مو سره نه پاتې نه ولسوالي ولایت زه ما چې اوس ما په دې جب کې نشه چې زه راوړم د خلکو ته دوه ګور روجا کې ما په زرنج کې وبره چلولې ما ګوره خو کوردا خلک شهیدان دي ولا دلته ما کول ځکه زنانه د خو نه بي ساحل دي زایونه وبره وړي تقریبا د سوي چې نیم ساعت لري به سمرګل اوره اخو ګوره چاونی ښکاری غیز نه راوړي یا د دې زره زیه خو د عربانو کله اعلان دي را دي شې خبر 400 زړه کې هغه لږه صاحب خو ګرځیدلو خپل د لیدل نه دی وګوري دا یو بنه لري منګه دوستانو ولیدل واقعیت چې خدای شته دا ځای ډیر مشکلات لري دا خلک ډیر مشکلات لري خو لنډه دا دی ورور یو خبر وکړه یو ورور ته مخکې یو خبر وکړه وای موږ مقام ته موږ ولایت ته موږ ولسوالۍ ته لاړو چې دغه د نهر مرداري وبس کو خو موږ ته پاس راوخېجوي ولا هغې خبرې ډېر زیات ودردولم دې ملک صاحب اوس یوه بله خبره وکړه موږ تاسو الحمدلله ټول مسلمانان بیا افغانان بیا پښتانه یو دې یوه بله خبره وکړه چې د دغو زنانو په سر باندې ویښته نشته پوهېږې دا خبره یې په کم دلیل وکړه چې دا بوشکې دوی په سر باندې خېجوي راخېجوي دا خبره په دې دلیل باندې وکړه تاسو ټول باندې غږ کوم چې هر مسلمان کولی شي د خدای خاطر وکړي یوه تخته دغلته راوړي دغو خلکو ته یې وسپاري 15 مسلمانان په دې نړۍ کې نشته چې دغو خلکو ته 15 تختې راوړي هر ورور هر مسلمان چې غواړي خپلو مړو پسې صدقې وکړي دغه یې ځای ده دا مستحقه خلک دي دا واقعا مشکلاتو سره مخ خلک دي تاسو ټولو باندې غږ کوم چې راځئ دغه ساحه نغلو سراچه ده کنه ملک صاحب نغلو سراچه شهید تاله دا کله چې شهید تاله نغلو سراچه شهید تاله دغه ځای د سود ولسوالۍ دغه ځای وبو ته اشد اړتیا لري ضرورت لري غږ در باندې کوم راځي هغه تجارانو باندې هغه مسلمانانو شتمنو باندې دغه سیاست دغه ماشومان دغه مشکلات ټول په ګډه سره خلاص کو دا دوستانو د نن ورځې برنامه ترڅو بیا تاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم په ډېر په سپارښتنه